په لومړي ځل ډاکټر صاحب غني له طالبانو سره مرسته کړې ده. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني وایي له طالبانو سره مې مرسته وکړله. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني طالبانو ته ویلي ځانځاني به نه کوئ، ټول به یو موټی شو. ډاکټر صاحب غني ویلي کنه ځانونه به غرق کړو او افغان ولس به تر خپل لاندې شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني ویلي افغانان د یو ملت په توګه د تاریخ له یو خورا خطرناک پړاوه تیریږي او په اوسنیو شرایطو کې ملي اجماع او د یو بل منلو ته سخته اړتیا لرو. نوموړی په یو غږیز پیغام کې ویلي له ملي اجماع پرته له اوسني وضعیته د وتلو بله لار نشته. ښاغلي غني پرته له دې چې د کمې ډلې نوم واخلي ویلي تر څو چې د واک پر حصار باندې ټینګار کېږي نو وضعیت به تر دې هم خرابېږي. هغه ټینګار کړی چې څوک افغانان په زور نشي قانع کولی او دې ته اړتیا ده چې ټول یو بل سره وغږیږي او داسې لار پیدا کړي چې د یو آزاد او سوکاله افغانستان هدف ته پرې ورسیږي. ښاغلي غني خپله غږیز وینا کې چې د پر فیسبوک پاڼه خپره شوې ویلي قدرت د خدمت وسیله ده، څوک چې نورو ته څه کندې خپله ورولېږي. افغانان په یووالي له هر ډول ستونزو وتلي دي، خو کله چې غرور کړی دی او یو بل مو نه دي منلي نظامونه مو نسکور شوي دي. ډاکټر صاحب غني وایي که په ځانځاني ډول اقدام وکړو نو الله مه کړه ټول به غرق شو، خو که په ګډه مخته لاړ شو نو رڼا ته رسېدلی شو. ډاکټر صاحب غني دا هم ویلي غواړم چې له طالبانو مشرانو سره یوه لیدنه ترسره کړم او د هیڅ چا پر خبرو باید ونه غولېږي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا ښې چارې.